مخکې له دې چې دا تشویش در سره پیدا سي چې زه به د دندې په لټه کې یم او دنده به ماته نسي پیدا او زه به ممکن ظرفیت ونه لرم او شاید کم کسان چې اخته یو هغوی به ډېر لوړ استعداد او لایقت ولري خو ته کولی سې هغه وخت چې ته پر خپل ځان باندې د یوې قاطع ارادې تر څنګ د نفس باور د ځان سره ولري او هیڅکله بیا د دندې په ورتګ کې د اصولو تر څنګ بیا داسې عمل او کړنه مه کوه چې خدای نخواسته د یوې رهبرۍ ښکار سي د ښکار څخه مطلب دا دی چې خدای نخواسته بغیر له طرز العمل څخه بغیر ستا د لایحې وظایف څخه ستا څخه ناوړې استفادې وسي او ته جوړ کاري سازمان ته په یو چاپلوسه او ډېر پاترین انسان باندې معرفي سي په دنده کې وګمارل سولې اهداف ځان ته وټاکه لیدلوری دې وټاکه پلان جوړ کړه د پلان د تطبیق دپاره یو ځانګړی فرصت ځان ته مساعد کړه هېڅکله تا څوک د دندې څخه نه ایسته کوي ځکه روزي رسان الله عز وجل دی تر هغه وخته پورې ستا په هغه سازمان کې ډوډۍ نه درېږي تر څو چې د اسمان د خوا حواله نه یې راغلې او که د اسمان د لوري څخه پرېکړه وسول چې نصیب دې کم سو نور بیا ورځه هېڅکله د یوې دندې دپاره د یو کار دپاره خپل شخصیت تر سوال لاندې مه راولئ تاسو یو پیاوړی شخصیت یاستئ خپل ځان وپېژنئ او ټولنې ته په خورا اخلاص او صداقت باندې کار وکړئ تاسې به د ډېرو لوړو انسانانو له جملې څخه یاد سي بریالي اوسئ السلام علیکم ورحمة الله